عزیزانو د حمل درې وخت دي د اسلام نه قربان شم یو سړی د واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو آیا شریعت کې دا بچی د ده او کدا دې ښځې ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړی اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا هغه ګویا کې شپږ میاشتې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره را او سته موده د حمل چې دا هغه لس میاشتې ده او اکثره موده د حمل چې ده هغه 2 کاله یو بچی شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی شي یو بچی لس میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچی 2 کاله پسم پیدا کېدی شي نو چې 2 کاله پس پیدا شي صحیح ده چې لس میاشتې پس پیدا شي صحیح ده او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي صحیح بیا غیر دپاره قانون ده الولد للفراش بچه د امغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړې ما شته وایي کنه مونږ ټول لالیان وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي اے د پلانی سړی زویا دا आवाज به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به په ولاړی او د دروغ زین ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با هر سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي د مور په نامه आवाज عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته به وړي نن خو پردے اچولو کسی نشتا نن خو نه راغه دی چې ته په ما لمن اړوه او زه په تا لمن اړوم ته ما شرموه او زه تا شرموم زمونږ ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن پروی زمین نشته
او څه زمونږ د لاس او شرم مونږ ګزګار یو صاحب خوراک ډیر دی روټۍ ډیره ده جامه ډیره ده اوزګار یو بس خو سروزګار ځان له پیدا کو لکه 13 ورځو کې ماغه د ډم د خزه ده یعنی پرون بیا راته یو سړی ټلیفون ویجی چا نکاح رښتیا مات شوی انا لله و ظالمه ته اوس ډم پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه خپل غم جاړه چې ستا نکاح چرته مات نشي نو مونږ اوزګاري اوس یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي نکاح مات ته که مات نه دی نو فتوا ورکړه هم که اهل د فتوی هر مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکړي د فتوا خپل خلق زما خپل رائے ده چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي نور ټول زمارونه دي فتوا ورکول د هر کس او ناکس کار خو نه دی تاسو خیال راغی لکه یو سړی خوب لیدل چې یو خپه په مشرق ده او بل په مغرب ده ناماغوندی لراغلی دی چې مونږ خداغه چې جوړ مولای نامه یا په خوبونو پوي یا چې مولای نامه بس اب په فتوو پويږي بابا په آرام کینا مال راغلی دی جی ما خوب لیدل چې یو خپه په مشرق ده او یو په مغرب ده ناماغوندی بزرگ ورته ویلي دي چې خدای چې لاش لیدلې نه سره راغه علامه ابن سیرین تا علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویلې نه ده ورته وی چې صاحب یو مولا ته ویلې او هغه راته دا تعبیر وکړو ورته وی چې کاغل نه ویتلې او ورته دې حل نه ویلې او هغه داغه په جواب کې دا ټکه نه ویلې نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاہ وي خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې مونږ لاغه بوی هم نه دی راغلی بوی نو زما عزیزانو عرض داو چې دعا دا کوا چې خدای خپل پرده می ساتي اوس په بل لمن څه لاړې نو زمون شپه ورځ کار دار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاس رسوا شو مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنی چې دي هغه د اسلام پرتی چې زه ستا د لاسه رسواو پرونه خبره درته یو سړی دی چا سره د کور تنازع ده ما د دوارو ډلو بیانونه واوري
ایو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرگان نو ما ته وایي چې مولانا سے که خبره زمون طرف ته نه راخوېږي نو رواج ته یو باسه بیا په شریعت مه فیصله ما ورته وی چې خبرم ستا طرف ته درخوېږي او چې یو 10 منټه تیر شو بیانونه مو واورېده واک مې دواړو نه واغستو په ورډز مې وا چې ورډز مې والا نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلو مال ما خو دل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی ورانی ما دا درته ویلو ډېر ټوپونه وال زبدې پوي کړې وې زبدې دار کړې مال چې مې پوي کړې بیا تا چړې لاندې سا چرتا اغستا دا خو چې پوي نه او دا مړای ولا غوسه کې هغه خپل نو تو چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا نفلونه او دا ستا نو بیا خو ما ولا دا چې ګلاس ورکړل به ټوپونه ډېر وال خو څه کېده نه نو عزیزانو عرض مې داو چې ورځ تیریږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خله کې وي او د مړای نه به حقیقت نه تاسو وګورئ د خپل ملک دار چا په خله د اسلام نوم شتا لیکن د مړای نه لاندې بیا اسلام نشته زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ صدا سلش پکشلو کالو زه ورغلی وم ما ته مولانا صاحب داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې دا به وایي چې خدای دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي ویل به په مصلی به ولاړې او څبکه برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح دل گاو خر پجبا بدی تسبیح وی او پزړه کې بدی گاو خر ای چونی تسبیح قیدارت اثر دا تسبیح بچا اثر لري چې ولار په منځ کې په مصلی ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد و اهدنا الصراط المستقیم و اور در دل گاو خر عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا دې درخواست ورکړي جی ماتا بمباو لگاو او د کمیټه ورسی راغه چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته چې نه جزې نه لګوم نتیجه به څه به درخواست کړه چلو چې اوس منظور شو اوس بمبا نه لګي داخله به دی مو وی ورپسې خدای ته دې پار مونږ کې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سملار وخه الله وی سملار دی غخته هدل للمتقین دا قران سملار دا دې تا ګورو پر روان درخواست کړو چې منظور شو ا د خدای منظور کړي درخواست مسترد کړ وای ته اهدنا الصراط المستقیم چې مونږ کې دروغ نه وي بار په سړک ولاړې ډبګره ته کومه لار تللی
کم خوازه کاکاوی دی ډب ګرای ته دا لار تللی او ته د دې ځای په ځای داسې روان شي نو سړی به دې ګړګړونه ونیسي چې خوار چې تپوس ته ډب ګرای کوله او روان شوې وخو پولته دا سارم توب دی کول اوس مونږ باندې باغ چلی اهدنا الصراط المستقیم خدای سم لار راخا خدای وی دا قران سم لار دا قران مونږ پر خود شیطان په لار روان شو وای دا قران به زولنی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې اوس قران هم صاحبہ دا څه شی فرض کړی دی لکه د دوی دکان لکه څوک ورشي التنه زمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څکه غو دوی والی ہوتی سي اوس قران مونږ د دوی دکان فرض کړی دی خو چې څوک مرشي قران ته وی جرا شو دا مړې لګ مردار تیکو اوی بخا مولیان طالبان راوړي او خټ کې دلی ورږي ورته پخې کې اوسه به بر شو چې د جنت توتی شو لاړو تاسو خیال راغی بیا پدې کارونو با چرته کار کی نو اسلام نا مونږ مسخره جوړه کړې مونږ نو دا اسلام به مونږ د پاره سبب د دخول د جهنم ګرځي ستا په ملک قاریان ځان سره ګرځول او تلاوتونه کول قران دې د پاره نه دی زمونږ صدر صاحب کویت ته تلو اسلامی سربراہ کانفرنس قاری بوتلے دا بیل بیروفیت تے جزان نمخ کی قاری ادرئی جزخو پا دے قرآن مڑ مڑے مداس آو جی ورس پا ورس تا ملک دنا اهله ثبوت ورکی لگیا د سند کابینه ولی ماته شو زکه چې نا اهله وا نو اول دې ما تکړه چې دا نا اهله دا او هغه نا اهله دی بیا واغسته مرکزی کابینه دی ولی ما تکړه زکه چې دا نا اهله وا او هغه نا اهله دی بیا واغسته د صوبه سرحد کابینه ولی ما تشوا زکه چې دا نه اهله نو سبا د خالی ورځ ده کنه جی نو آریا وزیر به بیا په درې منه صابون وینځلې شي او پاک بش یو اکسین ما تراغه ما خپل وزیر 12 لک روپے اغستی دي چې تا ډایرکټر کوم 12 لک او ډایرکټر یې نکړ نو هغه اکسین تماوي چې زما وس اوچلی نو اول بتانه تیکې پرې کو تابکه مکو ته چې په ډایرکټر 12 لک ورکه نو د 12 کروڑ نظر دی لګي نو په 12 لک ورکه کړ دا ستاسو ملک دی دا زمون وطن دی دا هغه ملک دی چې دا تاسو ورته ډولای کیږي چرته وزیر راشي سپاسنامه ورته مولیان پیش کیو ورته نیلی چینیش عزت ما ذل مجد و ذل فضل دا ټول منافقت نه دی ذل مجد او ذل فضل چې زه چاته وې دل مولانا قران ورکا چې دا سره د وزارت نه لری شي بیا به ذل مجد او ذل فضل ورته وې نو د پیسو د پاره دې ذل مجد او ذل فضل انا لله نو مونږ شرمېدلی ورورا ایو کیمو
زما خوله نه جوړیږي چې زه وایم په چا باندې لعنت. څوک د لعنت ټکی وایي زه وایم اول په ما. یو حکیمو ښځې به وله ډېرې راتلې، نو د ښځو حال به چې ولیده نو کور ته به چې راغې بوډۍ غوندې مورې وه ګرځېدی هم نه شوه. ویل به مورې لعنت په ښځو. هغې به ویل بچیه بغیر زمانه ویل ولې؟ وی زما لمن بچیه ډېره پاکه ده. حکیم ډېر تنگ شو چې د دې مور دا راز به زه څنګه فاش کوم. یو طالب مصلحتي کړ چې د مور سره مې ته څه تله راتله کوه او دې ته یې اماده که چې تا سره نکاح وتړي. طالب به تلو راتلو بوډای ورته وی چې بچیا دلته خو مې دا زوی دی او ما وتښتوه مټیزه مې کا خو زه چې تلی نه شم. طالب ورته ویل په پچای کې به دې کښېنو. پاکستانی ګډې خو په خپله تښتي که نه. د ټاک بې غیرتو چې تاسو دا د اسلام نوم څنګه علئ؟ دې ښځو ته خو اول وګورئ نو بیا د اسلام نامه علئ. دې ښځو ته وګورئ، دې لورو ته وګورئ، بیا د اسلام نوم علئ. یو ځای ته زه په دوره ځمه نو زما د ښځې څه کار دی چا به ما سره ځي؟ ما د ښځې څه کار دی؟ یو فنکشن ته زه ځمه زما د ښځې څه کار دی؟ زما ښځه به ملته ډولی کی. دا ایمان خو تیرول به ډېر ګران شي مونږ ته. نو حکیم مورې ورته طالب دی ما وتښتوه. نو په پچای کې کېنول حکیم صاحب ته وی چې را سره راضي شوی د بوزمه ویل په پلانې لار راځه. پچای کې کېنول په د پاسه مالو چی. حکیم ولا په مخ راغله طالب چرته روانه ویجل کار مې دا مالو چرته وړم. وی ته کېدو لا ټوکرای وینا نه جی پرېګه ده بوډای په د پاس نزور کې چې ټوکرای کې نه دی بیړه دی راکړ. چې طالب پچای کې دا مالو چې تل لري مورې زیړې سترګې پکې نیولې وي. ویل مورې نالت په خزو. ویل بچی اول په ما. خزی ناقصات العقل دی. نو زه خو چا باندې لعنت ټکی وایم وایم اول په مونږ. څومره اسلام شرمي او دین شرمي او مذهب شرمي چې مونږ یو دومره به شاید چې په مخ د ځمکه بل بهر تقدیر خبر د آدم علیہ السلام وا چې تننا زرګونه کال رستو زه او د آدم علیہ السلام متعلق وای چې پیغمبر وو کنو دا تاسو را نه غورس چا کړو. نو آدم علیہ السلام پیغمبر وو کنو خبره تیرا ده. خبره د ځان کوه چې ته مسلمان مې او کنه ته مسلمان یې کنه. ولی جی الحمدللہ مال اسلام څه ته وای؟ لا اله الا الله دې ته اسلام نه وای. ایمان څه ته وای؟ دې کلمې ته ایمان وای کنه دې ته ایمان نه وای. نو نن دا دنیا والله العظیم که ایمان پیژني چې ایمان څه ته وای، اسلام نه پیژني چې اسلام څه ته وای. نو چې یو قوم د قوم دومره ړوند او تباہی چې د ایمان لفظ ترجمه نشي کوله او د اسلام لفظ په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړو. یو حابیل او قابیل دا دو زامنو د حضرت آدم علیه السلام. سو وخت کې چې قابیل تقاضا وکړه
چې راځه چې بدلو کو زما خور سره به نکاح تو تړې او ستا خور سره به نکاح زو تړ عزیزانو قابیل ہوئے چې تخپل خور سره نکاح وتړاو زب خپل خور سره وتړم زما خور خسته ده او ستا بدرنګ هغه ورته وی چې دا الله بندا قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی منل نه چې منل نه نو اراده دا وکړه چې دا سړی خو ما سره منل نه کوي راشه مړې کا اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه شیطان لعین د دې قابیل په مخ کې یو مرغې راونی و او داغه په دې مړې چاړه راخ بالفاظی دیگر ورته چلو خودو چې دارور دې داسې مړکا نو قابیل سے چلو کو چې چاړه راواغستا او اورې پکټ کې پروتو حلالي اوس دا ورته پته نه لګیدا چې سړی بیا مړی سره څه چل کوي نو ډېره موده د دارور مړ پروت او د سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس د سره کوم څه چل قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله یو کارغر اولېګلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې له بیا په دې مخوکه یو کنده وکنستا او پکې کېښوه پې د پاسې خاورې په مخوکه راواچو دې قابیل ورته کته سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه خښ کو نو داسې دا زما رور مړ خښول پکار عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابیل کې خود تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو قابیل به برابر ور سره پکې شریک حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ دیو نیک کار بنیاد کے خو او تر قیامت پورے اغا نیکی د پاسا تعمیر کے د او اغا سے نیکے خلق کولی بیا نو داول بنیادی خودن کے چے دے دا با پدے نیکے کے ورسر شریک او چاچ د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک نو د قتل ډومبنه بنیاد د ځمکې د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسره عزیزانو زمونږ د ملک وګورئ چې زمونږ کا خیال وکړئ هر بنیاد د شر او د فسادي خودل
د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ چې الله دې داسې نکي چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودش مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسره اول بنیاد د جواری چې چای خیر نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ورسره پکې شریک یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خیر نو دغه اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک وقتی طور خو په پیسې دولت ور سره ډېر راشي زمونږ یو آشنا دی هغه دا پودر خرڅي نو چې څو وخت کې پیرا میرا یو لګي نو رورې بزرگ دی نو له 7000 روپے رور لور کی وي ختم وکړه چې دعا وکړه چې خدای نورم زیات کی پیرا خلګېدل ارور مليان راټول کې او ختم وکړي چې رور ته مې دعا وکړي چې خدای پاکي کامیاب لکه چې مونږ خو دعاګانې پار شي کو کچا د شرابو دکانو استم په دوا کوو کچا د ډمتوب دکانو استم په دوا کوو مونږ خو دعاګانې ارچا یو ډاکټر ما تراغه چې کلینیک می وسته ده پکې ختم کوم تبرانه شه مالنا ولول مالتا ته دعا کول دا معنا چې په دې قوم خدای ټوغه کې راوي او ډاکټر ته چې دوا کې خو خلکو دوی چې خدای دې غر کې چې دا ټول بیمار شي او د ترش نو کار مې سده تاسو خیال راغی نو عرض داو چې د دې سيزونو ډېر زیات خیال پکار مونږ په داسې مردار ملک اوسېګو چې اس پته نه لګي تاسو وګورئ په دې ملک صدر ضیاء الحق صاحب هم اسلام غواړي د قومي اسمبلی ممبران هم اسلام غواړي د سینټ ممبران هم اسلام غواړي او مونږ هم اسلام غواړو اوس فیصله تاسو کوي چې دا پرشتیا څوک دي ضیاء الحق صاحب هم چغې وایي چې زه اسلام غواړم د قومي اسمبلی ممبران هم چغې وایي او د سینټ چې مونږ هم اسلام غواړو او مونږ هم وایو چې اسلام غواړو نو اوس پرشتیا څوک دي تاسو وایي په ایمان چې ضیاء الحق چې وایي چې زه اسلام غواړم دا دروغ وایي که نه وایي ته چې اسلام غواړې خو ستا لاس کې دی یو ګړز ورکوله د قومي اسمبلی ممبران او د سینټ ممبران چې وایي مونږ اسلام غواړو دا دروغ وایي که نه وایي ځکه چې اسلام راوستل د سینټ قومي اسمبلی او د صدر مملکت کار دی اوس نن پکې بله شوشه خوشې شوې چې وزیر اعظم صاحب وایي چې زه به ډېر زر علما راغواړم چې ملک د اسلام راوتو متعلق تبادله خیال کو نن دا شوشه زمونږ جوړندو صاحب پیش کړي خدای ته ګورئ او په غبرګو سترګو وړاندې شي او په تاسو وبا راشه ظالمانو څه کوئ تبا کیږئ بلی مغر کی د اسلام د شرمېدو خبره داسې وشوه که تاسو خیال وکئ په دې ملک کې د سوشلیزم نعراو والا بوټو سے د روټي کپڑے مکان بے پناہ خلق ورپسې
چاله مونږ ته روټۍ او کپڑا او مکان ملاوي. بوټو په خپل لوی زمیدارو، ډېر لوی سرمایه‌دارو. نو سوشلیزم ناره خو د هغه څوک وي چې اول خپل کور لوټ کړي، نو بیا هغې نه وروسته به سوشلیزم وایي که نه. کروڑپتی او اربپتی د سوشلیزم ناروال دا دروغ نه دي. نو په 2 کاله دور حکومت کې روټي کپڑا مکان چاله ورنکو، نو سوشلیزم په شرمونو او شرمېدو په پاکستان کې وای دا د خو روټي کپڑا مکان ویلی و، مونږ له خو یې را نه کړه. نو چې د نظام مصطفی په نوم باندې تحریک شروع شو، نو ټول قوم سوشلیزم پرېښود، د اسلام په نوم باندې بوټو سره جنگ وکړو. چې جنگ یې وکړو نو بوټو لرې شو د اقتدار. نو هغه خپله لوی وډیرا او د روټي کپړې مکان نوم یې اغستی او سوشلیزم یې وشرمولو، قوم هغه پرېښو او نظام مصطفی په نوم باندې تحریک کې شامل شو. ځکه چې کم سړی په خپله سوشلیزم ته تیار نه وي، په ملک او قوم کې سوشلیزم راوستی نه شي. ضیاءالحق 10 کاله د اسلام نوم واغست، اسلام 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 اسلام، چې د خلقو د اړې خولې نه راوست. نو د په 10 کاله کې اسلام وشرمول. اوس آینده به نتیجه څه که دې قوم ته اوس د سوشلیزم خبره کوي به بابا معاف کا، آئنده به نتیجه دای که د اسلام نومم دې قوم کې څوک علي، نو دا قوم به ورته وي چې بابا معاف کا، مونږ 10 کاله کې اسلام ولي. نو مونږ په هیڅ رنګ کې دې قوم او دې ملک تصور کړي نه دي، اسم سوا د دې نه چې د چا روټۍ هم خوړلې ده، نو د هغه ډولکی هم غږول. دې قوم ته هېڅ نه. بله خبره ده چې بدبخت قوم دی، تر قیامته پورې د دوی د ضمیر اصلاح نه کړي، تر قیامت. بس خو چې هر څوک راپاسي چې ورور دا فایده به به دی ورپسې، خدای پرېښی، مالک حقیقي پرېښی، د عزت او د ذلت مالک چې دی هغه یې پرېښی، د بنده اسرا کوي. پرون راته یو ملا وی غرق شوم، مال ولې ویل یو وزیر را سره وعده کړې وه د ډېرو کارونو، ویل هغه یې وانغستو په وزارت کې. نو ما وی د بنده اسرا دی و ختم شوه. بل راته چاوی وی دلته یو سړی په تمه هغه غریبان دیګونه هم باندې کړي خو څه ونه شو. نو ما ورته وی چې خبره دا ده چې الله په هغه وخت کې منا چې پړه دی یوي او در پیښه بله کې د بنده اسرا خو نن دا او سبا به نه. بنده صحیح، وزیر صحیح، حکومت صحیح، او بیا د پاکستان څه حکومتي سهار وي او ماښام نه، ماښامي او سحر نه. ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. اسره د هغه چا کوا چې ټول عمر به په یو حالي، بنده به څه او د هغه اسره به څه. یو بادشاہ قرآن لسته، قرآن لستونو دیزه ته چراغله دی چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن.
سوال کوي دا الله ناغه مخلوق چې پزمکه او اسمانونو کې دي کل یوم هو فی شان ار ورځ دا الله په یو نوی شان ار ورځ بادشاہ دلته حیران شو چې ار ورځ دا الله نوی شان چې دا څه شي ټول شپه سوچو سباش اس پتاو نه لګي سار دربار تراغه خپل وزیر اعظم ته وای چې تراغه به بل کار نه کوي چې سیوا د قران د یو آیات کې بیګا ځن ختم چې د دې په مطلب نه پوي معلومیږي دا چې بادشاہ له ټول قران ورتلو او یو آیات کې ورته اشتباه شوه نن ستاد ملک بادشاہانو له قران ور تاسو د ضیاءالحق دا کلمه اوریدلې ده ها خخ قاریان ځان سره ګرځي لکه خدای بنده د خپل کلمه خو ته صحیح بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم الحمدلله رب العالمین دا کلمه او دغه مليان په خبر ګستر ګوړاند شه چې دومره خو ورته وای کنه ور سره چې ناس پی تالی 60 چې دا کلمه خو ټیک کا رحمان رحیم دا قاری په خبر ګوړون شه چې دا ور سره ګرځي دومره خو ورته وای دا خپل کلمه خو ټیک کا جهادک افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې یو حق خبره بادشاہ ته مخامخ جهاد عزیزانو بادشاہ له ټول قران ورته په یو آیات کې ختم وزیر اعظم صاحبم چې د جنیجور اور غلط چرته ورتلو چې کل یوم هو فی شان څه مطلب نو هغه تل صاحب ماته یو شپه مهلت راکا چې زه پته ولم وېزا کور تراغه اوس خفه کټ کې پروت ته چې خدای کوم مولا نه تپوس کوم چې کل یوم هو فی شان څه مطلب ده خدا زما انسلټ ده زما بی عزتی ده چې زه به اوس مولا نه تپوس او کنه کومه په پویګم نه د غلامو خادم آراغه ورته صاحب نن ولی غمگین غوندې پروت دی ورته بچیان بادشاہ را نه دی یو مسلې تپوس کړي دی او په پویګم نه وی چې څه مسله ده وی د قران مسله ده ته څه پویږي ته غلام سره هغه ورته صاحب ما ته وایي زه په پویګم زکه چې قران همیشه د غریب سړي دغه خدمت کړي د سرمایدارو سینو د قران خدمت نه دی کړي د معتبرو سینو د قران خدمت نه دی کړي اوږي او تګي خېټه او تګي سینې د قران خدمت کړي ما ته وایي ورته وی کل یوم هو فی شان قران کې راځي چې هر ورځ د الله په یو نوی شان کې نو د هر ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی غلام ورته وی چې ما بادشاہ له بوزا زبه پوي ویل تعالی درځي ویل بالکل ساره غلام راوسته دربار ته صاحب اغستا د سوال جواب دا زما غلام بادشاہ ورته داسې کتلی چې غلام او جواب وایله کته پويږي ویو صاحب را پاسې دلې وای دا الله را ورځ نوې کار څه شه دی غلام را پاسې دلې دی ورته وی چې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ ارا ورځ د الله نوې کار دادې چشپوي ورځ په کرانه نه باسي رڼا جوړ کی ورځ وی شپه په کرانه نه باسي تیار جوړ کی بلکار ارا ورځ نوې دادې چې د ژوند دینا
مړی پیدا کی او مړی نه ژوندی پیدا کی او رزق ورکي هغه چاته چې رضای وشي به حساب. بادشاہ ورته وی چې په دې یو ټکی پوه نشو ورځ پشپا کې شپه په ورځ کې دا هټي د ژوندۍ نه مړی پیدا کی او د مړی نه ژوندی په دې پوه نشو. ورته له بادشاہ قبله عالم چرګ ژوندې شه ده اگې ته مړه پیدا کی اگې مړ شه ده او بچې ته ژوندې راو بس. بادشاہ ورته ٹھیک. وزیر اعظم ته وی چې او با صدا د وزارت عباد او دی غلام ته واغوندا د وزارت قابل هغه سره کې دی چې کوم په قران پويږي. ته په قران نه پويږي مانن نه دی وزیر اعظم. وزارت عبایو وستا او غلام واغست چې واغست دربار کې شاهي سلامي ورته وش. غلام ورته وی غوکه دا بادشاہ چې دې ټیم کې دا الله نوې کار درته بلو خیر په دې ټیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے بادشاہ مغورز دلان ورم نہ دے پریوتے دے وزیر اعظم اوزی غلامم او پدے لک ساتھ کے اسے ز وزیر اعظم کلم او دا زما غلام دی وقت دا اللہ نے کار او دا کار ولی وشو زکه چې ان الله على كل شيء قدير. الله پارس اس قادر پارس په سکندونو کې د بادشاہ کی او په سکندونو کې د غدا کی په سکندونو کې د کور کې خندا او خوشحالي او په سکندونو کې د پکور کې ویرونه جوړ شي. دا د خدای کار نه اوس کم شعر چې ته په غاوې راې د غرور دې څه شي مونږ سره سدي زمونږ سدي دولت ته زمونږ نه ده جایگیر دې زمونږ نه ده اولاد دې زمونږ نه ده دا ځان دې زمونږ نه ده زمونږ دا ځان زمونږ نه ده کدا اوس خدای غستلو غواړي څوک یې سارونه. رحمان بابا وی زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. غی کیناس اغال وی دای سلګي وਹੀ تو ورته ګوره په مخ ورته لاس وای او ستا مخ کې رسخت شي راټینګول نشي ستا دې د غرور او د ناز دې څه شي رحمان بابا تخپل دوست وی چې ورته تا سره د ناز څه شي دی ول ما سره د ناز زما دا حسن ورته دا حسن ستانه دی چې دا ستا په دې مخ زماینه دا د بل چا وې د چا دی وې دا حسن د خدای ستانه دی. مولانا روم ویلی دی چې حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دئی. اے اللہ دا خپل حسن دے دا معشوقو پا دا مخ کی خیر باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی. بیا دے دا عاشقانو پسترگو دا زان نا تماشا جوڑا کرے. دا ستا پا دے مخ کی دا چمک دمک چے دے دا ستا نا دے دا غد
پرتو حسنت نہ گنجت در زمین و یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کے چوں جا کر دئی اے اللہ دیو طرف تستا حسن پزمک و اسمانونو کے نزئی در حریم سینہ حیرانم کے چوں جا کر دئی بیا دې عاشق په دمره غوندي سینه کې اریانم چې څنګه را جمع کړي دستا حسن نه دی په دې هم تا ته ناز او غرور نه دی پکا دا حسن هم د بل چا نو پکار دا دی چې چا حسن دی چې پاغه مین شکن دی نه څه غواړي زمونږ د پاکستان یو ډم امریکې له تللی و علاج چې دل تراله حکومت هم شکریا ادا کړه چې خدای چې خدای جوړه راوسته یا په داسې شرمېدلو اورېدلي په داسې بې لکۍ اورېدلي چې خدای دې امان را کډم مړ شي دوی به تعزیت کوي کډم نه جوړه شي دوی به دعا کوي چې خدای زره جوړه کړي دې قوم ته محروم نشي چا دا قوم یا دا ملک د کمل چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل دا حسن د دې بیا د ډمې په څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ وزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زم اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل نو وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا پنځه لکه خلکو بېګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي هم خوشحاله شي خیر رستو چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لاری والا تل مالو دراو چې وې درول مال الکه خبره وره اگر امنډه کې چې ګینی سیټ ورته پریدي مال ته خو ککړه کو نه پرې خو فارشي دا در نه روانه شو نه شرمېدلو بے غیرت د ذلیل بچو کمسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي او ډمې ته څه ټوکرای ټوکرای کېږي تاسو دا پښتانه دي مونږه پښتانه پښتون دی چېرته داسې پښتانه یو مونږ پښتانه یو پښتون خو خالد ابن ولیدو والله چې زما وس در باندې ورسي چې د پښتو ژبه وایي چې زه یو ژوندی پرېږدم مونږ پښتانه یو ته ورشه په دې صدر کې د ماښام د پښتنو تماشا وکړه دا پښتانه دا پښتانه دي چې لږ په خېټه ماړو شو زړو ښځونه یې بورکي کوزې کې او بیګا ماته کور والا وی چې پلانای جنایم سر غوس کو او د نیانو نه پښتنو کې چې په دې ویختوي کوي څه زمونږ ښځې خدا سي دي چې ویخته ګومنس کې او تلګوزي
نو هغه داسې توکي او په سړو کې کېدي دا ورته متبرک ښکاري یا به د دې ښځو به څه عقیده وي هغه چې په دې ویښتو بیا څه کوي مال په دې ویښتو څه خبره چې څه کوي نو عرض میں دا وزیدانو چې هر ورځ د الله په یو نوي شان کې خدای ته هر وخت التجا دا پکار ده چې یا الله د لاس مې د ګناه کار کې مخوده کې یا الله د لاس مې هغه کارونه کې چې ته په ناراضه کېږي ستا پیغمبر په ناراضه کېږي خدای سترګې مې په هغه ځای لګوه چې ستا د مرضا ځای زما سترګو ته هغه شی مه ښایه چې ته پې ناراضه کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله